وای څنګه کولی شو په ګیټ آی او صرافي کې له $50 نیولې تقریبا $100 پورې بالکل وړیا هر اکاونټ په جوړولو ترلاسه کړو. ویډیو را سره تر پای وګورئ، ډیره د کار ویډیو ده او 100% به له دې څخه پیسې ګټئ سره د ثبوته. ډیره اسانه او راحته. نو راځو خپل ویډیو ته دوستانو. لومړی ما تاسو ته یو لینک په ډسکرپشن کې ایښی، په هغه چې کلیک کړئ تاسو ته دا ډول صفحه راځي. نو دلته به موږ ته دا ډول یو بکس راکوي، په دې کې لیکلي دي چې تاسو کولی شئ تر 10 جي ټي ټوکنه پورې هم ترلاسه کړئ، چې هر جي ټي ټوکن فعلا $10 قیمت لري، یعنې دا کېږي $100. دغه ایونټ 100 ورځې وخت لري او 100 ورځې وروسته تمامیږي. نو چې کله تاسو په لینک کلیک کړئ دا ډول یو صفحه به تاسو ته ظاهر شي. دلته به تاسو په انلاک ریوارډز باندې کلیک واخلئ. دلته اوس تاسو ته له دې څخه یو مقدار جي ټي ټوکن درکړي. څنګه چې ګورئ ما ته 0.30 جي ټي ټوکن راکړه چې شاوخوا کېږي $15. دلته به اوس په کلیم نو کلیک کوو او د خپل جایزه به کلیم کوو. په دې ما کلیک واخیست. نو اوس دی وی چې زموږ په صرافي کې تاسو اول ځان ته اکاونټ جوړ کړئ چې تر څو دا کلیم کوي. نو موږ به اکاونټ جوړو او 2 سټیپه نور دی به تکمیلو تر څو موږ دا جایزه کلیم کوو. ښه نو اکاونټ جوړولو لپاره دا ډول صفحه راځي. دلته به سمپل تاسو خپل ایمیل اډرس ولیکئ. زه راځم دلته خپل یو ایمیل اډرس لیکم ورته. نو کله چې مو خپل ایمیل یا ما جیمیل ولیکلو بیا به تاسو څنګه کوئ دوستانو، را به شئ دغه ټکی به آن کړئ او ساین اپ به کلیک کړئ. زه دا ټکی آن کوم او په ساین اپ بټن باندې کلیک اخلم. په دې مې کلیک واخیست دوستانو. اوس به څنګه شي زمونږ اکاونټ به په دې کې جوړ شي. نو دلته راځم په دا کپچه کلیک کوم، دا به ورته دغه ځای ته راوړو او دا کپچه به حل شي. کپچه حل شوه. اوس دی نه بعد بل سټیپ ته ځو. نو دلته اوس وایي چې دغه ایمیل ته موږ یو ویریفیکیشن کوډ لیکو، تاسو لاړ شئ هغه راواخلئ. زه ځم ایمیل ته د ویریفیکیشن کوډ ژر راخلم. نو دوستانو زما ایمیل ته کوډ راغلی او هغه ورته زه دلته لیکم. کوډ چې مو لیکه دلته اوس تاسو نه یو کوډ غواړي تر څو خپل اکاونټ ته ورکړئ. کوډ په دا ډول ورکړئ چې د انګلیسي غټ حروف وي، حسابي عددونه وي او له دغو علامو څخه یوې دا وینئ، دغه علامې دا کلیک چې مې کړې. نو زه راځم دې ته یو همغه ډول کوډ ورکوم دوستانو. ښه نو ملګرو کوډ مې ورکړ. کوډ چې مې ورکړ لاندې به کنفرم آپشن باندې کلیک واخلئ تر څو زموږ اکاونټ څنګه شي دې کې جوړ شي. نو دا د په کنفرم آپشن مې کلیک واخلئ، زموږ اکاونټ څنګه سو جوړ شو. اوس دی موږ ته وایي چې تاسو غواړئ د خپل ریوارډ کلیم کړئ. تاسو به دغه 3 ټاسکه تکمیلوئ. لومړنی دا ده چې خپل اکاونټ به KYC کوئ، دوم دا چې یو ډیپوزټ به کوئ، فرق نه کوي $100 چې کوئ، او دریم دا چې لږ زره ټریډینګ والیوم به پوره کوئ. نو دا به اوس راځئ په ګډه په اسانۍ سره ترسره کړو. نو د دې کار لپاره به دوستانو تاسو اول څنګه وکوئ، لاړ به شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به د get.io صرافۍ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به په سرچ کې ورته ولیکئ get.io. نو get.io چې مو لیکلو دوستانو د دې اپلیکیشن راځي. دغه یو اپلیکیشن ده چې تاسو ګورئ، دا به را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ نه بعد به یې اوپن کړئ. نو دغه د ما را اوپن کړو. اوپن چې موږ اوس به دې کې څنګه وکړو، د کوم اکاونټ چې موږ اوس جوړ کړو نو هغه به دلته لاګین کړو او دلته به اول ویریفای وکړو او د 2 ټاسکه به نور هم ورته تکمیل کړو. نو زه یې راوازوم. نو راواز چې موږ کوو دوستانو د لاندې ګورئ په سپین خط لیکلي لوګین او ساین اپ، په دې باندې به کلیک کړو. چې په دې مو کلیک واخیستو ملګرو دلته اوس تاسو ته بله صفحه راځي. ډول صفحه راځي. دلته به دوستانو خپل هغه ایمیل ولیکئ چې دا لږ مخکې هغه ویب سایټ کې څنګه ورکړو. نو زه راځم هغه ایمیل مې دلته ورته ښه نو ملګرو ایمیل مو لیکه، نیکسټ آپشن باندې به کلیک کړو. نیکسټ مو دلته اوس بیا موږ ته یو کوډ غواړي له موږ څخه، هغه کوډ چې دا لږ مخکې خپل د اکاونټ په جوړولو کې ورکړه. زه راځم هغه کوډ هم ورکوم. دا به داسې کش کړو، دا خالي ځای څه کوم ده په دې کې به ورته پرېږدو. نو دغه د کپچه هم حل شو. اوس بعض موږ جمیل ته ممکنا یو کوډ ولیږي. نو دغه د زما اوس بیا جمیل ته کوډ راخلم. نو کوډ ماته راغلی او زه به هغه ولیکم 19 کوډ. نو دا چې مو ولیکو اوس به څنګه شي زموږ اکاونټ به دلته لاګین شي ملګرو. نو دغه دا لاګین شو، لاګین سکسسفولي شو. نو دلته به پورته د ضرب ووهو، دا به لرې کړو. دا چې مو لرې کړو اوس به د دې اصلي صفحه څنګه شي موږ ته راوستي. نو دلته به لاندې کریټلیټر باندې کلیک واخلو او دلته به اوکې ووهو. نو دغه د زموږ اکاونټ جوړ شو دوستانو. اوس به تاسو په دغه آپشن کلیک کړئ، دا ګورئ ریوارډ هب چې تاسو ته لیکلی دی، نه په دې به کلیک کړو. دلته به همغه ټاسک موږ ته څنګه دوستانو موجود وي. نو اوس به موږ راشو ټاسکونه به دلته په راحتۍ او اسانۍ سره څنګه کړو، تکمیل کړو. نو دوستانو زه راغلم هغې صفحې ته، لاندې راځو نور هم لاندې راځو دوستانو. دلته به اوس موږ ته څنګه هغه ټاسک موجود وي. نو که دلته موجود هم نه مشکل نشته، دا موږ ته مقصداً ټاسک راکوي. دغه دي دلته 3 وړه موجود دي. لومړی به موږ څنګه وکړو دوستانو چې لاړ به سو د خپل اکاونټ به KYC وکړو، ځکه دی موږ ته ویلي وو چې څنګه وکړئ، تاسو لاړ شئ خپل اکاونټ څنګه کوئ KYC وکوئ. نو زه ځم اوس خپل اکاونټ KYC کوم. نو له دې برخې څخه وځم، دلته ګورئ په ویریفای ناو باندې لیکلي، ویریفای ناو وهم، ویریفای ناو وهو او دا به څنګه شي اوس موږ ته به ترسره شي. ښه نو په ویریفیکیشن چې کلیک کړه دا ډول صفحه راځي. افغانستان به خپل انتخاب کړئ، نورو ملکونو دا ویډیو ګورئ نو دلته به خپل ملک انتخاب کړئ. آی ډي کارت، پاسپورت، ډرایوري لایسنس به انتخاب کړئ. نو زه آی ډي کارت یا ما تذکیره وهاندې کلیک کوم او نیکسټ وهم. نو دا چې مو وهه لاندې به امبراډي باندې کلیک واخلئ او دلته به پرمیشن ورته الاو کړئ او څنګه به وکړئ د خپل تذکیرې نه به ورته عکس ور اپلوډ کړئ. نو زه به دې کلیک کوم، اوس به دلته صفحه راشي. نو دغه د زه اوس خپله تذکیره راخلم او له دې نه به ورته عکس واخلم. لومړی به د تذکیرې له مخ نه ورته صفحه عکس واخلئ.
نو دغه د تذکرې له مخ نه ماکس واخیست، یو څه بلر ده بل اخلم. نو دا عکس سم ده، صاف ده. دلته به سبمیټ آپشن ووهو. عکس کوشش کوئ صاف واخلئ، ځکه جړ عکس یي بیا هغه بیرته درته رد کوي. نو زه دا واهم دا اوس اپلوډ کیږي. نو دغه د اپلوډ شو، اوس به د تذکرې شان عکس واخلو. نو دا مې هم واخیست، سبمیټ بیا ووهو لاندې په شین رنګ کې. دا به هم اوس ورته اپلوډ شي. د نو وروسته د مخ فیس به ممکنا تاسو څخه وغواړي، نو خپل مخ به ورته سکن کړو. نو دغه د فیس ویریفیکیشن غواړي، نو دلته سکن فیس باندې کلیک کوو او اوس به ورته څنګه کو خپل فیس سکن کړو. نو زه ورته خپل مخ ډیره کې نیسم. نو دغه د هم ومنلو او دا ټول پروسس یې ترسره شو. دلته اوس نوم غواړي، لاست نیم غواړي او نور تذکرې مطابق به نوم لیکئ. زه مثالا نوم ورته لیکم او دلته به تخلص ورته ولیکم. نو دوستانو نوم او تخلص مې ولیکه. دغه کې بعد د تذکرې یا د خپل پاسپورت نمبر ورته لیکئ. دا مې هم ولیکه، نیکسټ باندې کلیک کوم. نو دا به اوس انډر ریویو ته لاړو. نو دا به چې تر 10 دقیقو ټایم نیسي چې موږ دا چک کو. نو بعد له هغې تاسو ته لیکي چې ستاسو ویریفیکیشن وشو او که ونه شو. نو انتظار کوو تر څو دا چک شي. د خپله ویلي چې 10 دقیقو پورې ټایم نیسي. نو څنګه چې ګورئ، فکر کوم زما KYC ترسره شوله. نو دغه د ګورئ په همدا 1 دقیقه کې لا ویریفاید شو. اکاونټ مسیج هم پورته راغی او دلته هم ویریفاید ولیکو. نو اکاونټ ویریفاید شو دوستانو. ویریفیکیشن چې مو شو دوستانو، بیرته به راشئ په دې ویریفای به کلیک کوئ او دلته به ادرس ویریفیکیشن هم وکړئ. دلته ګورئ ادرس ویریفیکیشن په دې ویریفای ناو به کلیک واخلئ او دلته به لومړي سر کې خپل هیواد انتخاب کړئ. هیواد مې انتخاب کړئ. دلته سیټي به لیکئ، مثال زه ورته کابل لیکم. دلته به خپل ادرس لیکئ او دلته به پوسټل کوډ لیکئ. پوسټل کوډ څه ته وایي؟ پوسټل کوډ د دوستانو د هر ولایت پوسټي کوډ فرق کوي. نو بیا دا څنګه پیدا کوی شئ؟ په ګوګل کروم کې به اول د خپل ولایت نوم ولیکئ، بیا به پوسټل کوډ ولیکئ. هلته بیا تاسو ته راځي چې دا ستاسو د ولایت پوسټل کوډ ده. نو زه راځم دغلته خپل ادرس او پوسټل کوډ ورته لیکم. داسې مو ولیکو دوستانو، لاندې بیا سبمیټ کړئ. نو دا هم لږ ټایم نیسي تر څو دا هم درته همداسې کمپلیټ شي. نو دا دواړه کمپلیټ کړئ بهتره ده. که دا چېرته ریجکټ شو دوباره بیا کمپلیټ کړئ. د ویلیو چې فرست ډیپوزیټ وکړئ، که راشو دغه د ټاسکو برخې ته د ویب سایټ ته، نو ګورئ د لومړی ویلیو چې ویریفیکیشن ترسره کړئ، دویم ویلیو چې تاسو یو ډیپوزیټ وکوئ او دریم لږ تر لږه $200 پورې ټریډینګ وکوئ. نو دا ګورئ موږ لومړنی ټاسک ترسره کړو، ویریفیکیشن مو وکړو، صحیح ده. اوس به فرست ډیپوزیټ وایي. نو زه راځم د خپل اکاونټ ته $10 څنګه کوم ډیپوزیټ ترسره کوم. دې کار لپاره به راشم بیرته اپلیکیشن ته او دلته به $10 ډیپوزیټ وکوم. نو ملګرو راغلم، دلته اوس په دا ډیپوزیټ بټن باندې کلیک کوو او دلته راځو د اون چین ډیپوزیټ دا دریم باندې کلیک اخلو. په دې چې مو کلیک واخیسته دلته به همدا USDT ورته څنګه انتخاب کو. په دې اول کې په دې به کلیک واخلو. په دې چې مو کلیک واخیست دلته به ورته نیټورک څنګه کو BEP شل انتخاب کو. دغه دوم BEP شل BNB سمارټ چین او لاړ به شو خپل بایننس نه به $10 دې ته راولېږو. ما ځان سره بل موبایل کې بایننس واس کړی. نو دغه زه اوس د ادرس سکین کوم او یا ادرس کاپي نیسم. نو دلته به زه اوس ورته څنګه کوم $10 زه اوس خپل د ګیټ اکاونټ ته څنګه کوم دا د اوس لیږم USDT BEP شل. نو داسې راورسېدل دوستانو. نوره پروسه مخته وړو. ښه نو دوستانو ډیپوزیټ مې راورسېده. څنګه چې ګورئ سپورټ اکاونټ ته مې $10 ولېږل، 1 سنټ هلته فیس کټ شو، باقي راغلو. اوس راځو د دې هغه دوم ټاسک هم ترسره شو، یعنې دی ویلیو چې ډیپوزیټ وکړو. اوس راځو د دې دریم ټاسک ترسره کوو چې لږ تر لږه $200 ټریډینګ ولیوم وکړو. دې کار لپاره هم په صفحه کلیک کوو، دلته ریوارډ وهو. په ریوارډ کې دی موږ ته ځینې ووچرې راکړي چې یا به واخلو او کله چې موږ ټریډ کوو دا ټریډ کې به بیا له موږ څه فیس نه کټي، یعنې بالکل فری به موږ ته دا ټریډینګ پروسه تمامه شي. نو دلته ګورئ نو 2 دانې ریوارډ دي، یو $10 دی او 50,000 راځم دواړه کلیمومه او دا هم بالکل فری موږ ته راکړي. دا هم کلیم شو او راځم دا بل کلیمومه، دا $10 چې لیکلي دا هم کلیم شو. چې کلیم شو دوستانو اوس به څنګه وکړو. دا هلته ګورئ مای وچرز، په دې باندې به کلیک کوو او دلته به اکټیویټ کو دوستانو. دا ګورئ په دې به کلیک کو، دا $15 به اکټیویټ کو. نو په دې سره بیا موږ څه خاص فیس نه کټئ. نو دا اکټیویټ شو. نو داسې اکټیویټ شو. له دې برخې څخه وځو دلته په دا ټریډ کلیک کوم، لاندې شین رنګ کې چې دا په دې ټریډ چې مو کلیک وکړو نو دلته اول کې لږ راهنمایي یعنې کې دا 1000 وهو او دلته نو باندې کلیک کوو تر څو دا لرې شي. نو دا ډول صفحه راځي. دلته BTCR څخه خپل انتخابي تاسو به دا لیمټ نه لرې کوي، دا به په مارکیټ کې دی. نو $10 دی، په $10 زه یو ځل بای اخلم بیټ کوین او دلته دا ټکي ورته وهم. نو دلته به سیټ پاسورډ باندې کلیک کوو، خپل ځان ته بیا یو کوډ دلته انتخاب کوو. نو دلته به یو کوډ لیکئ، دلته به بیا یو کوډ لیکئ او دلته به دا سند وهئ. تاسو جیمیل یا ایمیل ته یو کوډ جابر اخلئ، دلته بیا کوئ. زه دا 3 واړه کوم. نو دوستانو دا ټول مې ورته ولیکل، لاندې کنفرم باندې کلیک اخلو. پاسورډ چې مو سیټ کو اوس به راشو دا به بای کو. نو موږ سره $10 دی، په $10 هم دا کیږي. نو د دې کار لپاره موږ باید دغه 10 ځلې دوست 11 ځلې البته 11 ځلې باید دا بای کو. نو دا د یو ځل مې بای کړ $10 څنګه شو، والیم حساب شو. بیرته سل کوم والیم څنګه شو $60 حساب شو.
نو بیا همداسې اخلم د $10 اوس ایستل کوم $40 او په همدې ډول ادامه ورکوم 213 دوستانو ما په همدې ډول 11-12 ځلې به یو څه وکړو یعنې ټریډینګ ولیم مې 100-200 دغسې ډالرو ته ورسو نو دغه د دې 3 ټاسکو تکمیل شول دوستانو نو تاسو ته بیا د ریوارډ برخه کې هم هغه ټاسکونه ښیي خو نه پوهېږم ولې ماته نه ښیي نو په دې ځای کې هم بیا تاسو کتلی شئ چې تکمیل شول او که نه شول نو کله چې تاسو دا پروسس وکړو دوستانو دا بیا د ټیم لخوا چې کېږي ممکنا 1 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعته ټایم ونیسي تر څو ستاسو دا ټول ټاسکونه څنګه یي ترسره شي او د دوی لخوا تایید شي نو زه له دې صفحې وځم دلته ځکه زموږ نور کار تمام شو راځم دلته او دلته به تاسو ته وسوخیم ښه نو دوستانو اصلي صفحې ته بیرته راغلم ګوګل کروم ته ما هغه ویبسایټ ته دلته ګورئ تر اوسه ټاسکونه نه دي تکمیل نه ده لګېدلی نو دا د ټیم لخوا چې کېږي دوستانو کله چې ټیم چک کړي 1 ساعت 2 ساعته وخت نیسي دا ټول بیا ټیک خوري او فعالېږي نو کله چې درته فعال شو دلته ګورئ تاسو ته کلیم آپشن دلته لاندې فعالېږي ورته ګورئ کلیم آپشن چې مو ووهه دغه جي ټي ټوکن 1 نه تر 3 ورځو ټایم نیسي تر څو ستاسو اکاونټ ته دا ورسېږي ثبوتونه هم تاسو په تصویر وینئ دا بالکل ریل پروسه ده 100 ورځې وخت لري حتما ګډون وکوئ او دغه جي ټي ټوکن فری ترلاسه کوئ دغه مقدار جي ټي ټوکن هم $15 کېږي یعنې هر اکاونټ باندې 15 نه تر $100 پورې چانس ده چې هر څومره تاسو ته په هغه بکس کې راوتل نو فعلا ماته شاوخوا $15 راوتي او دا دوستانو کیش یا نقد ریوارډ کولی شئ یو جي ټي ته بدل کړئ او وډرای کړئ بایننس ته یا بل هر ځای ته داسې نه ده یا فیوچر بونس ده یا بل څه نقد ریوارډ ده نو ټاسکونه هم لږ ټایم نیسي موږ ته به ټیک وخوري نو همدغه پروسه و دوستانو او خامخا ترسره کړئ او فری ډالر بالکل وړیا وګټئ بل هم دوستانو په یو موبایل کې کوشش مه کوئ 2-3 اکاونټه جوړ کړئ ځکه بیا تاسو ته ریسک کنټرول درکوي او دا اجازه تاسو ته نه درکوي دوستانو نو په یو موبایل کې یو اکاونټ جوړوئ او په یو سیم کارت ورته نیټ فالوئ لکه یو موبایل نه بل موبایل ته هاسپاټ هم ورکوئ او په هغې هم اکاونټ مه جوړوئ ځکه بیا هلته یو آی پي اډرس ثبتېږي او ممکن دا ریوارډ درنه کړي نو دغه طریقه ویله د خوښ وړ مو وګرځي 100% وکوئ بالکل 100% به تاسو ته پیسې درکوي